د چمن پرلت په جګړه بدلیدونکی ده. اچکزی وایي که په پرلت ونه شو نو بیا د جګړې ته هم چمتو یو. جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د پاکستان کورنۍ چارو وزیر وویل چې ریاست پریکړه کړې ده او د چمن سپین بولدک په لاره تګ راتګ په ویزا او پاسپورټ کېږي، بله لار نشته. محمود خان اچکزي نن د پرلت ګډونوالو ته د خبرو پر مهال وویل دوی خلکو ته اخطار ورکوي چې تاسو کوم پرلت جوړ کړی ده دا مو ډېر ستره غلطي کړې ده. زه دا خلکو ته وایم چې پرلت ما جوړ کړی ده، دا غلطي ما کړې ده او په وار وار یې کوم او که تر راروانې جمعې ورځې پورې د پرلت خبرې ونه منل شوې نو ټوله جنوبي پښتونخوا کې درته پرلت کوم. بیا به یوازې د چمن د پاسپورټ خبره نه وي، بیا به د ټول پښتون وطن د وسایلو حساب کوو. ستا اغزن تارونه او ستا پاسپورټ زما تر لوږې او تندې زیات ارزښت نه لري. موږ دې ته مه مجبوروه چې ستا تارونه له بیخه وکاږو. موږ اولادونه دې لپاره نه دي راوړي چې هر سپی پرې ډزې کوي. که په پرلت کې یو سړی هم مړ شو بیا به در باندې تاریخ تکراروو. دا پرلت به په دې ډول روان ساتئ. زه اسلام آباد ته روان یم، هلته د خلکو سره وینم. که زموږ مسله چا نه اورېده په را روانه جمعه به ټوله جنوبي پښتونخوا کې د ډي سي دفترانو مخې ته مظاهرې او پرلتونه جوړوو. د چمن شتمن خلک د خپل زکاتونه او صدقه تر هغه وخته د پرلت خلکو ته ورکړي تر څو چې د دوی لار نه وي خلاصه شوې. زه له خپل اړخه د دوی لپاره 10 لکه روپۍ ورکوم. ټول شتمن خلک دې هم خپل کومک ورسره وکړي ځکه چې دوی د قام لپاره خپل کاروبارونه پریښي. موږ جنگ نه کوو، خپلې غوښتنې به پر امن احتجاج د خبرو له لارې خلاصول غواړو. که چیرې بیا ستا زړه جنگ ته شوی او جنگ کوي بیا به سره مخامخ معلوموو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.